بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. یو سړی تپوس کړی دی د عقیقې په باره کې چې مو یو زوی دی تقریبا چې 100 کلو ته اوس ورسېدو او مو مخکې عمر کې د دې عقیقه نه وه کړې او عقیقه یې څه ته عقیقه ثبوت شته او که نه شته او بل دا ده چې داسې هم په موږ منځ کې د خلکو په منځ کې په عامو مسلمانانو کې دا ګډه ده، دا مشهوره خبره ده چې د ماشوم د سار ویښته به کټوي او دا ویښته چې زه کټ کم بیا دغه کتابونو نه ثبوت شته چې دا ویښتو باندې زه څه وکړم. دغه جواب که تاسو موږ ته په د شریعت په رڼا کې راکئ. محترمه جواب دا دی چې د عقیقې داسې یو شی دی چې یو سړي اولاد پیدا شي هغې دپاره ته یو پسه قرباني کړي، هغې پسه غوښه یا همداسې کچا یا داسې پخه په غرباو په مساکینو باندې صدقه کړي، دې ته عقیقه ویل کېږي. عقیقه کې عمر چې ده ښه طریقه یې دا ده چې 9مه ورځ باندې ته دا عقیقه وکړي، یو پسه پې ذبحه کړي، صدقه کړي، کنی د 21مې ورځې پورې د ترمذي شریف په حدیث کې دغه 21مه ورځ هم ثابته شوې ده. او بله او دا دغه ده چې د ویښتو خبره، ویښتو دا د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک ده، باب العقیقه د ترمذي شریف و 278 صفحه جلد اوله. وعن علي بن ابي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاتنا. ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایل دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل انوسی د حسن رضی الله تعالی عنه نه عقیقه وکړه په یو پسه سره. وقال وی یا فاطمه احلقي راسه وتصدق، ای بیبي فاطمه د ده سر وخریا او ته صدقه وکړه په وزن د دغې ویښتو فضته د سپینو زرو، د سپینو زرو سره وزن کا. فوزنه فکان وزنه درهما او بعد درهم، چې کله دا ویښته سره وزن کړل وی دا یو روایت داسې ده چې یو درهم برابر وختل، بل هغه داسې ده چې نه بعض یو درهم شو، بعض یو درهمه. اوس مسله دغه شوه چې کله د ماشوم سر ویښته چې دي هغه وخري ابو ته بیا د سپینو زرو سره د سرو سره بې وزن کې هغه دومره سره چې دي ابو بیا ته صدقه کوي. یوه مسله دغه شوه. دویمه خبره دې دا کړې وه چې دغه ویښته بیا موږ څه وکړو دفن یې کړو او دا په عالمګیري کې رغل دي. عالمګیري کې په 358 نمبر صفحه شپږم هغه 5 نمبر جلد هغې کې داسې رغل دي فاذا قلم اصفاره او جز شعره ينبغي ان يدفن ذلك الزفر والشعور المجزور. داسې رغل دي چې کله ته نوکان یا ته مطلب یو جز د ویښتو ته کټ کې په کور داره چې ته دا بیا دفن کې. دا مسله دغه سان شوه. وما علينا الا البلاغ المبين.